د څوک دی؟ رحمت اکبر باچا. دا هغه رحمت اکبر باچا دی. هغه شعر څنګه و؟ مختار د کور نه راوتی دی یار او چونډې وتې دي لا شپې مار نه ده. باچا یو دوه درې خبرې نه کوو. ولې نه کوو؟ شپږ مو باچا. زه به درځم د رڼاګانو ښار ته. زه به درځم د رڼاګانو ښار ته. چې راله ښه پخه که ګورئ ښه هسې ګپ او راسره نه لګې ښه. وقار راغې روانېږو کراچۍ ته وقاره د خیر سره منیر دلې هلته انتظار کوي پلی کې. مختار ورسره هم دی زما خیال دی. مختار لاله خو نه تیارېدو خو پته نه لګي څه حساب دی څنګه یې رضا کړی دی. څنګه یې رضا کړی دی. بلکل ټیک ده ښه. پسه کې چارج نشته باچا. پسه کې دا ورکه چې چارج کې باچا دې را روان کړه لکه منیره. باچا خو مې په وچ زور وه. ګیره یې توره کړې ده دا یې بېګا توره کړې. دی بېګا یې توره کړې. دی پاتې شوی و ډرامې کولې موږ راغلي وو دلته دی په موټر سایکل لا پسې بل کس راوړو. خدای ته وګوره. قسم دی. هلکه باچا دا خو دې هغه کار کړی دی. ته وګوره منیر دلې دا ډرامې راسره وکړې نو. نه ته د دوی سره یو ځای نه وې راغلی؟ نه که نه. ساري ټلیفون بند کړی و. زه ورته د ټلیفون وکړو که نه وایي تاسو لا نه یې تلي. د دې مطلب دا و چې دی نه تلو. موږ له دوره تکلیف راکو. دا د څوک دی؟ رحمت اکبر باچا. دا هغه رحمت اکبر باچا دی. هغه شعر څنګه و چې دا ووایې ته څنګه و؟ د نامې جامې سړی وي در بدر شي پرې مردارې حلالېږي چې نه هر شي چې غریب وي رحمتی وي هسې شی وي چې مالداره شي حاجي رحمت اکبر شي. ډېر ښه ګرانو ملګرو دا هغه رحمت اکبر باچا دی. تاسو ولیدو دا دی باچا صاحب موټر سایکل پلی ته راوړو. پلی ته هلکه د باچا صاحب دا ګوره دا 70 موټر سایکل مات یو جهاد بل دی. مختار لاله څنګه را روان شوی؟ مختار خو زموږ سره ستاري د سترګو اشاره وي. زه په خوشحالۍ ستاري د سترګو اشاره وي. که د چړو په څوکو لار وي در به شم. دا یو څو خواږه یاران لکه د سوري زه چې ځم په کومه لار را سره ځي. زه پوهېږم دا سفر به خوندور وي. لار شډله ده خو زیار را سره ځي. وستې واورېدو باچا صاحب ستاسو مننه ډېره مننه. زه چې باچا دوا وکړه د خیر دوا وکړه. د نه بیا دغه جوړ دوا خو دې له ورشي که نه. د بونیر نه چېرته نه ځې ته؟ بونیر نه ځم روان کړم په زورو. ملیشیا یم پرېښې. ملیشیا دا وخت مونږه منیر دی زموږ سره وقار دی او رحمت اکبر باچا او زما خوږ ملګری مختار حیران هم دلته ناست دی. دا منیره دا وخت څه وخت دی چې په دې وخت مونږ روان شو؟ 20 منټه له پاسه 2 دي. 20 منټه او 2 بجې دي او د فلې انټرچینج د مونږ روان شو سره د ګرانو ملګرو کراچۍ ته وځو او ګپې شپې به لګو دغه لار باندې چې څه راځي. ښه اوږد سفر دی. ښه اوږد سفر دی. څنګه؟ خوشې سړک خاموشه شپه اوږد سفر زه او هغه نه موسیقي نه څه نشه واورین موسم توده ټپه پردی موټر پارسل کاوه وار په وار ګوټ پیاله یوه اوف اوف توبه های های کنا دومره رنګینه او حادثه خوب مې لیده ډېر عجیبه څا کړم راویښ په دې ټپه پیغلو د غره نه ګیډي راوړه او زلمي په سره غرمه له خوبه پاڅېده. مختاره بس دغه لارو ته به ورګورو چې چېرته ښه ځګې راتلو هلته به ورډېږو ګپې شپې به یو بیا به انشاءالله دغه مزل په شریکه باندې کوو. بلا کیسې دي ځکه ساتل غواړي که نه چې دې باندې کم یې باچا صاحب لاره اوږده ده په 130 کې وزونو. نه اړتیا وه د 90 نه سوا مزل وړم. او بلا پیریان او میریان پیژنم غلی یم خو خپل قاتلان پیژنم. وخت راله څپېړې داسې راکړې چې اوس پکې یاران او ماران پیژنم. درې رنګه بیرغ هر چا نیولی خو زه پکې سوچه افغانان پیژنم. عقل او دلیل سره دې ډزې دي څنګه به په تا باچا خان پیژنم. باچا یو دوه درې خبرې نه کوو. ولې نه کوو؟ شپږ مو باچا. دا اوس هم په لاره باندې یو خو دلته مو لوکوټې دا دمه وکړله اوس بیا روانېږو. دغه د سحر لمر راوخیتو دا اوس په لاره باندې روان یو. موټر وی ده او زما خیال دی چې د دې ځای نه کشمور په 15 کیلومتره باندې دی.
ورپسې سکر راځي او دغسې به بیا د خیر سره کراچۍ راځي. دغه سړی د موټروی په لاره باندې راوړي، دا دی ډېر غلط کار کوي. نو پکار ده چې دغې نه ډډې وکړي. د زو په لاره باندې ځه چې څه قیسې میسې وي. خلک خو لنډې لارې ګوري، خطرناکې دي به. خو لنډې لنډې لارې ګوري. او کالج نه ناغه دی، اوده دی ښه مزېدار، او باچا صاحب دی خوا ناست دی، او وقار هم یخ دی، او منیر ګاډي ته ناست دی. نو زه ګورو مخکې کیسې کوو. ښه دا اوس مونږ سکر ته راورسېدو، دغه د سیند علاقه شروع کېږي. خو ملګرو وی چې یاره مونږ د سهار چای هم نه دي څښلي، نو دلته به لوګرې وردېږو، دغه چای به وڅښو او بیا به د کراچۍ په لور باندې روانېږو. نو هر طرف ته خړو به خاموشي خوره د سهار دی. او مختار ته وګوره که نه، مختار لږ راواخله. هلکان لا د خوب دي، هلکان د خوب دي. منیر تازه دی، ځکه چې منیر خوب په ګاډي کې ښه برابر کړی دی. او د خوب کړی دا ګاډی چې من له وچلاو. او ګاډی خو یې هلکه وچلو. نو بس دغه چای څښو او بیا به د کراچۍ په لور روانېږو. باچا صاحب زما خیال دی اخوا ورغلی دی.